انتهائی واجب الاحترام عزتمند و مشرانو څنګه چې په موږ او تاسو باندې د الله جل شانه اطاعت او تابعداري لازمي ده دغه شان په موږ او تاسو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري هم لازمي ده ما چې کوم آیات د قران کریم تلاوت کو یا ایها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول الله جل شانه فری آیات کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو تاسو اطاعت وکړئ د الله او د الله د رسول نو عزتمن دورونو کې چیرته صرف د الله جل شانه اطاعت مراد وي نو بیا د قران کریم کې دومره ډیر ځایونو کې واطیعوا الرسول لفظ نه راتلو نو د دین دا معلومه شوه چې د الله جل شانه د اطاعت سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت هم ضروری او فرض دی عزتمن دورونو حدیث شریف کی راضی لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین چې پتا سو کې کامل مسلمان تر هغه وخت پورې نشي جوړېدلی تر څو پورې چې زه هغه ته د خپل لار د خپل مور او د خپل بچو نه زیات محبوب نشم نو عزتمن دورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت د فردا خبره ضروری ده چې زمون او تاسو به د خپل خوږ پیغمبر سره د خپل ځان د خپل اولاد او د دنیا په نسبت د هر چا به مر سره زیاته مینه او محبت وي نو الا به من او تاسو په خپل دعوه کې چې کوم دی هغه صحیح وي ځکه محترم د بخاری شریف حدیث دی صحابه کرام فرمایي چې یو ورځ من د پیغمبر علی صلوات و سلام په مجلس کې راسو او عمر رضی الله عنه د پیغمبر علی صلوات و سلام لاسونه نیولیو عمر رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسك اذا الله رسول تاسو ما ته ډیر زیات محبوب یې مگر د خپل ځان نه علاوه یعنی خپل ځان نه ډیر زیات محبوب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك ودا سنه د عمر زما د خپل ذات قسم وی زما د الله جل شانه په ذات قسم وی استا ایمان تر هغه وخت پورې نشي کامل کېدلې تر څو پورې چې تاسو د خپل ځان نه محبوب نشم نو عمر رضی الله عنه ورته فرمایي فانه الان والله لا انت احب الي من كل نفس اذا الله رسوله قسم په الله وسوت تاسو د خپل ځان نه هم ډیر محبوب یې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي الان یا عمر اے عمر واست ایمان کامل شو عزتمن دورونو د هر انسان په وړه کې د خپل پیغمبر سره د خپل ځان او د دنیا په نسبت د هر څه نه زیات محبت وي مفسرین فرمایي چې عمر رضی الله عنه دا ګمان کولو چې ګری انسان د خپل ځان ډیر زیات محبوب وي لیکن کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث واوریدو بیا محترم او د ټول زیات من محبت سره بیا د عمر رضی الله عنه هوا بیا په عمر رضی الله عنه خپل ځان قربانولو عزتمن دورو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت د لزوم د فرض دومره کافی ده چې زمون اساس ور سره د خپل ځان د خپل اولاد او د ټول خلق سره زیات من محبت وي